کوم سلام یو ورور پوښتنه کړې چې یو عالم ویلي چې چکه جایز ده او په پلانکي کتاب کې ده او شطرنج دا یو شی ده. خیر ده محترمه، دا او داسې وي که نه چې کومه ستړي چې دی تېره کړي چې یو بل عالم تېره کړي وي انشاءالله دی به هم داسې ونه وایي. تا پوښتنه د سګرټو په اړه کړې. محترمه سګرټ چې دي په دې باندې علما بحث کوي کتابونو کې. بعضې علما یې جایز بلي، مباح بلي، لکه شامی محترمه مباح بلي بلکې مکروه تنزیهي بلي، خلاف الاولا یې بلي. رد المحتار کې ستا وروره کتاب الاشربه کې د توتون په لفظ باندې تنباک توتون. او یوه رایه محترمه د عبدالغني نابلوسي رایه هم همدا ده محترمه. عبدالغني نابلوسي وایي چې دا مباح دي، په کتاب هم جوړ کړی ده. او بعضې نور حنفي علما هم د جواز قایلین دي، بعضې مالکي علما هم د جواز قایلین دي. دویمه ډله علما وایي چې نه دا مکروه دي، تحریمي مکروه دي. حتی علما وایي احنافو کې یو بل عالم تېر سوی ده چې علامه ابن عماد ورته وایي چې عبدالغني نابلوسي نهایت المراد په هدایه د ابن العماد، دغه هدایه کتاب چې د ابن العماد چې د په شرحه کړی، هغه وایي کوم ملا چې سګرټ وهي هغه پسې مونځ نه کیږي. نو دغه دا رایه ده. د نورلزاح ملا په منظومه د ابن وهبان باندې محترمه شرحه کړې ده، نو هغه هم د حرمت فتوا کړې په منظومه د ابن وهبان کې چې کومه خبر دالته. نو د نورلزاح ملا په منظومې د ابن وهبان باندې چې کوم بحث کړی هغه د حرمت فتوا کړې ده. او عبدالحی لکنوي رحمه الله وروره ډېر ښه کتاب پې جوړ کړی ده. داسې ښه نو دوه کتابونه یې دي، یو خو هغه د روزې چې روزه پې ماتیږي او کفاره هم سته ده پې باندې، او بل ترویج الجنان بتشریح حکم شرب الدخان. نو دغه کتاب حاصل داسې د وروره د سګرټو په اړه باندې چې سګرټ چې دي دا مکروه تنزیهي دي، خو مکروه تنزیهي باندې چې دوام وسي نو دا مکروه تحریمي ګرځېږي، او مکروه تحریمي ګناه کبیره ده وروره. الله دې جوړ لره. که خبر دا د نن معاصره زمانه کې دکتور زهیلي تقریبا د مجمع فقهي اسلامیت دولي نه 14 دلایل په دې ذکر کړي چې دا انسان صحت ته تاوان رسوي. کوم شی چې صحت ته تاوان رسوي فقهاو یې هغه هم حرام ګرځېږي. ښه خبر دا ده محترمه چې دا کومه فتوا چې علماو د نه جواز پې کړې یا د کراهیت تحریمي یې پې کړې همدا صحیح ده. الله دې جوړ لره وروره کامیاب اوسېږي.